بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو ستړي مسئ، الله تعالی مو همیش صحتمند او خوشحاله لره. غواړو داسې هوا موسم تغییر کوي او ورځ تر بلې پورې سړیږي، د شپې او د ورځې تودوخه فرق کوي، د خلکو د ماشومانو او د غټانو د معافیت کمزوري کیږي، په بدن باندې، په تنفسي سیستم باندې، په هضمي سیستم باندې، په پوستکي باندې او خپل په رواني باندې د دې موسم ځینې تغیرات وي. د دغو تغیراتو لپاره یا کم تغیرات رامنځته کیږي او د دغو تغیراتو لپاره کم احتیاطي تدابیر باید خپل کو، او که احیانا دغه حالت رامنځته کیږي د هغه لپاره موږ کورنۍ کم نسخې یا کورنۍ کمې تدابیرې په کار باندې اچولی سو. خوږو لیدونکو، په عام ډول باندې د موسم د تغییر سره چې کله هوا ورځ تر بلې پورې یخیږي، په تنفسي امراض لکه نزله، زکام، نمونیا، برانکایټیس او یا هم حساسیتونه او الرژیانې، خصوصا هغه خلک چې د خاورو سره د ګرد سره حساسیت ولري یا استما تکلیف ولري، په حملو کې زیاتوالی راځي، یا په هضمي سیستم کې اسهالات را پیدا کیږي، او همدارنګه د پوستکي وچوالی یا اکزیما رامنځته کیږي. اوس د دغه څه دپاره موږ باید کم احتیاطي تدابیر خپل کو. په عام ډول باندې تر ټولو بهترینه خبره دا ده چې حفظ الصحې ته پوره خیال وساتل سي. په حفظ الصحه کې تر ټولو غټ شی دا دی چې د لاسونو مینځل، او هغه خلک چې نزله، زکام یا هغه کوشش وکړي چې د نورو خلکو څخه یو څه په فاصله کې واوسیږي. او بل غټه خبره دا ده چې د سترګو حفاظت وسي، په دې وختو کې سترګې له دوړو او له خاورو څخه وساتل سي، او که چیرې ممکنه یې د موټر سایکل یا د بایسکل د سوارلۍ په وخت کې د عینکو څخه کار واخلي، او همدارنګه کوشش وسي په دغه موسم کې تر ډیرې اندازې پورې د هغه غذاګانو څخه یا د هغه میوو څخه کار واخلي چې هغه کې ویټامین سي او ویټامین ای یا په مجموع کې هغه غذاګانې واخلي چې د هغو غذایت لوړي، ګرم مایعات واخلي. او یو د الله تعالی د احسان ته ګوره، کله چې دلته موسمي تغیرات رامنځته کیږي، په عین وخت کې په همدغه موسم کې سنترس میوې لکه لیمو، نارنج، مالټې، کینو په همدغه موسم کې دا زیاتې په پراخه اندازه یا پریمانه اندازه باندې پیدا کیږي، چې دا خپله د موسمي امراضو په مخنیوي کې د بدن دفاعي قوه لوړه ساتي، ډیره مؤثره دي. کوشش وکړي په دغه موسم کې په عام ډول باندې ګرم مایعات استعمال سي. په ګرمو مایعاتو کې موږ د چای نوم اخیستلی سو، کورني سوپ نوم اخیستلی سو. کوشش وکړي په دغه موسم کې نور د یخو مایعاتو څخه پرهیز وسی، او په خصوصي ډول باندې ځینې خلک په همدغه موسم کې له دې موسمي تغیراتو سره سره یخ مشروبات اخلي، او یا هم بازاري مشروبات ورسره اخلي چې هغه د انسان بدن ته نه یوازې داسې ګټه نه کوي بلکې ورته نقصان یا مضر تمامیږي. کوشش وکړئ د پوستکي د وچوالي لپاره د پوستکي هغه کریمونه چې پوستکی مرطوب وساتي یا غوړ وساتي، هغه کریمونه استعمال سي. او یو غټه خبره دا ده تر ټولو چې په دغه موسم کې ځینې خلک که څه هم د تندې احساس نه کوي، کوشش وکړي چې د اوبو استعمال همدغسې لکه په نور موسمونو کې د دوبي په موسم کې سي او مایعات اخیستل، همدغسې مایعات واخلي، اوبه واخلي په کافي اندازه باندې. د اوبو اخیستل د بدن د نورو ګټو سره سره یوه ګټه همدام ده چې پوستکی تازه ساتي. اوس سوال دا پیدا کیږي که چیرې دغه اعراض او علایم رامنځته سي، موږ په کور کې له کم تدابیرې یا کمې کورنۍ نسخې په کار واچو. تر ټولو بهترینه نسخه د کله چې زکام رامنځته کیږي یا کله چې د ستوني درد رامنځته کیږي، تر ټولو بهترینه نسخه دا ده چې 1 چمچه یا 2 چمچې عسل یا شات او زنجبیل چې زموږ خلک ورته ادرک هم وایي، هغه که لوند دي او که په وچ شکل باندې یو څه اندازه د څو
اندازه د لیمو اوبه په یو ګلاس تودو اوبو کې او چای کې 2 وخته 3 وخته استعمال سي دا ډیر موثریت لري. نه یوازې داسې د بدن خپل د امراضو په تداوی کې دغه شی رول لري بلکې د خپل د بدن دفاعي قوه هم لوړي. بل ډیر ښه موثره شی چې دی په همدې موسم کې د لیمو استعمال په ګرمو اوبو کې په ډیر زیاتو ګرمو اوبو کې نه ځکه چې په ډیرو ګرمو اوبو کې خپل هم د لیمو اثرات له منځه ځي او په شیدو کې د زردچوبې یا د کورکمونو استعمال یو بهترینه نسخه ده، یو ښه انټي بایوټیک دی، د انټي بایوټیکو معادل دی. او همدارنګه په غذاګانو کې کوشش وکړي چې د سبزیجاتو څخه کار واخیستل شي، خصوصا په دغه موسم کې د کدو، زردکې او یا هغه غذاګانې چې ویټامین لري استعمال ډیر موثره دی. په هر ساده زکام او نزله کې تر ډیره حده پورې کوشش وشي چې د انټي بایوټیکو استعمال څخه او د بې ځایه پیچکارۍ د استعمال څخه جلوګیري وشي. تر ډیره اندازې پورې کوشش وشي چې د بدن دفاعي قوه لوړ وساتل شي. اکثره وخت انټي بایوټیکونه داسې زکام، نزله، وایرسي امراض دي نه یوازې داسې انټي بایوټیک ور باندې تاثیر نه لري بلکې انټي بایوټیک د ګټې په ځای باندې تاوان رسوي، د بدن دفاعي قوه هم کموي او په اقتصادي لحاظ باندې هم زیان لري. کوشش وکړي د سخت تکلیف په وخت کې د مستند ډاکټر سره مشوره وشي او د هغو مشورې واخیستل شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.